چې رواجونه د کورونو نه زاړه ووته کونډه په تمه د لیور شوه د بیړه ووته چې رواجونه د کورونو نه زاړه ووته کونډه په تمه د لیور شوه د بیړه ووته په محبت کې پابندۍ دا خلک نه لګوي بیا به څوک نه وایي چې د کور نه پوښتنه ووته په محبت کې پابندي دا خلک نه لګوي بیا به څوک نه وایي چې د کور نه پوښتنه ووته توبه توبه الله توبه محبت دې ته وایي توبه توبه الله توبه محبت دې ته وایي د خندا شنه ده د نالي جنازه ووته او غزل دی چې سر بخښنه غواړم مولاني غزل دی چې د زما اشنا د زرو یار شوې نو اسمان ته خېږي زما اشنا د زرو یار شوې نو اسمان ته خېږي مړه له ښکلی مزېدار شوې نو اسمان ته خېږي زما اشنا د زرو یار شوې نو اسمان ته خېږي مړه له ښکلی مزېدار شوې نو اسمان ته خېږي د خوار بچیا ستا نه خوارې ورځې څنګه هېرېږي د خوار بچیا لږ مالدار شوې نو اسمان ته خېږي که د قلم په زور دې زړونه بلا وګټله زه دا منم چې د هوښیار شوې نو اسمان ته خېږي مسافرو دپاره غزل دی چې څه خلک یې نه ویني په زړونو پورې سترګې دي څه خلک یې نه ویني په زړونو پورې سترګې دي سالار صاحب شعر له مې راوړي په لفظونو پورې سترګې دي هغې ویل راځه خو ډېر ښکاره کلي ته مه راځه دلته د دې خلکو په سټونو پورې سترګې دي هغې ویل راځه خو ډېر ښکاره کلي ته مه راځه دلته د دې خلکو په سټونو پورې سترګې دي زه د شپې درغلی وم سهار کلي خبرو بیا ګرانې ستا د چم په دیوالونو پورې سترګې دي سترګې که یې ولیدې زما نو بیا به هېڅ نه وي مړې بس یوازې ستا په وروڼو پورې سترګې دي هغې ویل زمیره تا ویلې دی ما واورېدو هغې ویل زمیره په شعرونو پورې سترګې دي په دې وطن کې انسانان خرڅېږي څوک یې اخلی په دې وطن کې انسانان خرڅېږي څوک یې اخلی راشه یو څو مسلمانان خرڅېږي څوک یې اخلی کافرو راشه ځان له واخلی چې جنت ته لاړ شئ دلته په لس روپۍ ایمان خرڅېږي څوک یې اخلی کافرو راشه ځان له واخلی چې جنت ته لاړ شئ دلته په لس روپۍ ایمان خرڅېږي څوک یې اخلی څه په کچو کچو ګلونو مو بودي شوی دی یو څو ګلونه ماشومان خرڅېږي څوک یې اخلی او ای خیر دی ټک په ټکې مړ که هېڅ خبره نه ده یو مجبورۍ د زمیر خان خرڅېږي څوک یې اخلی افغان صاحب غزل دی چې پدار کېږي او شنه دي د خندا نه پښتانه پدار کېږي او شنه دي د خندا نه پښتانه یېرېږي نه د مرګ نه مسلمانه پښتانه ته کوږ وګراخې کېږي او ته کوږ وګراورېږې چا بیا چېرته وژنې دي بارانه پښتانه ته کوږ وګراخې کېږي او ته کوږ وګراورېږې چا بیا چېرته وژنې دي بارانه پښتانه مهر صاحب یو شعر دی چې که نرې غیرتي مخامخ چېرته کې راشه ظالمه تا خو تل ویشتې د شانه پښتانه قمقله لیونیه زه تپوس ته چا نه وکړه د رور واده له هم نه ځي د ځانه پښتانه قمقله لیونیه زه تپوس ته چا نه وکړه د رور واده له هم نه ځي د ځانه پښتانه خبرې اورمه خبرې ښه د زړه نه کومه خبرې کوم خو د خبرو کاروبار نه کومه نه نه په ما باندې به دغه مرغۍ نه وجنې ښه حاجي صاحب زه څه د ډالرو کاروبار نه کومه نه نه په ما باندې به دغه مرغۍ نه وجنې ښه حاجي صاحب زه څه د ډالرو کاروبار نه کوم ښکليه خرچه چې درته کمه شي زر ځان خفه کړې ښکليه زه څه د پوډرو کاروبار نه کوم او دوه شعرونه چې ښه بدقسمته یم شک مې په خپل ځان پیدا شي چې زه یې یار کړم بیا یې شپږ سوه یاران پیدا شي بدقسمته یم شک مې په خپل ځان پیدا شي چې زه یې یار کړم بیا یې شپږ سوه یاران پیدا شي په دې دور کې غزل لیکل بیخي کوپره دی چې زه یې ووایم بیا یې وروسته شاعران پیدا شي ډېره مهرباني یو غزل درته وایم چې د نوي سالار صاحب او مهر صاحب د ډالۍ ټولو ملګرو ته دا چې ښکلې نه ده آینې له ځینو سره دا چې ښکلې نه ده آینې له ځینو سره ځي زړه مې د سینې نه دی کوڅې له ځینو سره ځي او دلته کې چې راشي نو بیا یو په دوه ګناه کوي دا خلک کعبې له ځي توبې له ځینو سره ځي دلته کې چې راشي نو بیا یو په دوه ګناه کوي دا خلک کعبې له ځي توبې له ځینو سره ځي او مړ یې کې په خپل افغان صاحب دلته اوس یې د څوک نشته دی بیا ورله سهار له جنازې له ځي نو سره ځي مړ یې کې په خپله درته اوس یې د څوک نشته دی بیا ورله سهار له جنازې له ځي
د نشې